د دې تور شپو وشاته یو سهار دی را روان دی یو د لمر د سپینو وړانګو ړوند قطار دی را سریا د زبېدلې ساکونه دي بچه په څو ده ته هلې بچه کومې یوالې په سلسل دي دای په سلسل به دا سپینې پکې 200 دي دا نور په سلسل ابې زه خو به نوالم که نه خو زه ته یو خبره کوم ته ولې دا خرڅوې مجبوري ده که نه بچه څه وکړو څه مجبوري ده واړه بچې مې دي د بس ګټې وټې مې سوګني یو زوی مې د وړوکی دی مشران مې جنکۍ دي که نه بچه دې کې به ته څو روپۍ رس ګټې هسې اندازه دې کې؟ ها بچه دې کې خو 500-600 وشي نو څه د ما د خرچې وشي او یو 300 روپۍ د ما خرچې وشي نو زه روز ګزاره کوم نور پکې دې مې ساکونه کې بیا ورکوم ها لږه لږه ورکوم نو زه لږه سودا راوړم څه وکړم بچه مجبوري ده ته له کوم ځای زه د وطن ایریا مغه ابې زه ته یو خبر وکړم دا چې زه ناست یم ته بچي مې غټ نشته که نه نشته بچې زه د غټ بچي شوم ځان لاړې زه د غټ زوی شوم خدای دې ډېر کا زه دا تسبیح نه لیده دا جنه ټول علمه ها نور خو زیات څه نشم کولی خو یوره دمه در کولی شم دا به رانده څو رانده ټولې دا دا بچه بس تا خپل ریټ ووایه نو زه نه پوهېږم ها بیا که نه یې پیسې دا سره خیر تا سره به ریټ صحیح وکړم زه بچه ریټ راته ووایه بس ووایه دا په سلسل خرڅوم دا به نور بدله 50 ورکوم دا هغه بدله به سلسل ورکوم نو بس خیر راکړه تا سره پیسې نه وي دا ټوټل بله څو راکړې ټولې سټر خبر را سره وکړه دا ټولې ها دا د 300 سودا دا بچه رس د 3000 او د 300 او دا مسواکونه رسو دي دا مې ساکونه دي دا د 600 د 600 اوس څو شوې 3000 او 600 روپۍ شوې ها دا لارې بچا کا خدای دې عمر ډېر کا بچي الله دې ګوړ جان خسته کا الله دې کاروبار کې برکت واچو بچي او چې دا زه کار وکړم ابې د 3000 او د 600 روپۍ دي که نه دا زما د 1000 روپۍ شو دا الله دې عمر ډېر کا بچي خدای دې ګوړ جان خسته کا الله دې ګلو ګردار کا بچي اوس به چېرته ځې بې اوس دومره کور ته بچي چوټي دې شوه که نه او چوټي شو الله دې ګوړ جان خسته امین کا اوس داسې کار وکړه بې دا واپس والا دا الله دې عمر ډېر کا دا به داسې کار وکړې که نه چې دا سبا په چا خرڅ کا اوس نن خو نه خرڅ شو که نه بچي الله دې عمر ډېر کا خدای دې ګوړ جان خسته کا الله دې ګلو ګلزار کا او بچي ستا چې کومې لوریانې دي که نه په کور کې زما هم خویندې دي داسې کار به وکړې که نه دا 500 روپۍ سپېشل د هغې په دې به هغې له سوال یې کور ته د خوراک او یو د سوال عمر ډېر کا خدای دې بچیا جنت کې ګلونه کو ګرځوا بچیا اوس لاړ شه مورې کور ته جنت ګلونه کو ګرځوا خدای دې ګل ګلزار کا بچیا دنیا آخرت دواړه د خسته شي قدر وکړه بچیا د دې تور شپو وشاته یو سهار دی را روان دی یو د لمر د سپینو وړانګو ړوند قطار دی را روان دی د دې